چې پرون په باجوړ کې یا په خیبر کې یا په کونړ کې کومې جنازې اوچتې شوي دي نو هغه زیاتره تعداد د ماشومانو دی، زنانه دي او باقي سپین ږیري دي. په جنګ کې خو چې کوم دی دلته حفیظ صاحب ناست دی اسلام آباد کې، او په کابل کې مولانا صاحب ناست دی. یو ځان ته حفیظ صاحب وایي او بل ځان ته چې کوم دی مولانا صاحب وایي. نو موږ ته دا تپوس کوو چې د شریعت په رڼا کې، د قرآن او د حدیث په رڼا کې څه حکم دی په دې حوالې سره چې کله د دوو ملکونو جنګونه شروع شي نو په هغه کې ماشومان، زنانه، سپین ږیري، دا خو د قرآن حکم دی چې هغې ته به نقصان نه رسوئ. خو که موږ وګورو نو دوی په خپلو خپلو ځایونو کې محفوظ ناست دي. د پبلک دی چې کومه دی هلته یو ډال جوړ کړی دی، هیومن شیلډ یې جوړ کړی دی، د پبلک د من نه توپخانه ولګوي. لکه پرون په چارمنګ او ماموند کې د قوم د من نه توپخانه لګولې او ګولۍ وریشتلې. او د هغه سره چې کومه د افغانستان هغه حکومت چې 20 کاله ورله دیو جدوجهد کاوه او رای وستل په کابل یې کېرول، نو په هغه ورځ باندې هغه جنرال پیزمید په کابل په سرینا هوټل کې ودرېدل او د چایو کپ یې راغیستی او جشن یې مانځه چې موږ فتحه وکړله. او د پاکستان غټو غټو پالیټیشن او پاټو چې کوم دی دا دعوې کولې چې یاره دا ډېره لویه فتحه وشوه، زموږ خپله خلک راغله او دا په کابل کېناستل. نن د هغه خلکو سره د پاکستان دا مقدره په څه باندې ورانه ده؟ دا یارانه د 45 کالو ستاسو په څه شي باندې ورانه شوله چې ستاسې په دغه ورانه یارانه کې نن بیا پښتانه ماشومان، زنانه، سپین ږیري هغه چې کوم دی سفر کېږي، هغه شهیدان کېږي، هغه قتلېږي. هره شپه چې کوم دی په سلارزو کې او په لغړۍ کې چې کومه دی ګولۍ ورېږي. د هغه سیډ نه راوړي، دوی د دې سیډ نه وراړئ، هغوی د هغه سیډ نه راړئ. یوه ړنده کاته روانه ده، دا هدف یې معلوم نه دی. یعنې چې ملیټري ټو ملیټري فایټ وشي په ګراونډ باندې پته ولګېږي، خو عام ولس پکې سفر کېږي. نو دا ډېره یو حساسه ایشو ده. ستاسې په علاقو کې هم چې کوم دی تاسې به نوټ کړي. زه په دې وخت کې افسوس کوم چې کاش مولانا خانزیب شهید رحمت الله علیه ژوندی وی او یا مفتی منیر شاکر رحمت الله علیه شهید ژوندی وی، او په دې وخت کې دې قام ته چې کومه دی د دې موجوده جنګ چې حفیظ صاحب او مولانا صاحب د کابل نه شروع کړی دی، د دې په اړه ورته چې کومه دی لږ واز او نصیحت کړی وی او د قرآن او د حدیث په رڼا کې ورته چې کومه دی دلایل پیش کړي وی چې تاسې دا کم فساد شروع کړی په دې کې عام عوامو ته نقصان رسېږي، عام عوام هم تباه